اوکې بسم الله الرحمن الرحیم. راځو زموږ نننی درس د تیر ځلې متنا او اس آی ماډل پیژندلی وای. نن راځو تینا ټي سی پی یو ډي پی ماډل تینا پیژنو. سیده کنه ټي سی پی آی پی ماډل. د دې نوم کې چې موږ تاسو ټي سی پی آی پی ماډل و پیژنو لومړی خو زرا شمال ته ورته چې ټي سی پی څه تا ویل کیږي. ټي سی پی خو موږ په تیرو درسونو کې پیژندلې هم و. سیدا چې مطلب دا ریسپانسیبل دا د سره لپاره د ډیټا د مطلب د ډیټا لګرو لپاره په ترانسپورت لیئر کې کار کوو او موږ وخت ته ذکر وکړ کنه چې مطلب په ترانسپورت لیئر کې دلته سیګمنټ ورته ویل کېږي د ډیټا کا کنه ډیټا څه ویل کېږي سیګمنټ په ترانسپورت لیئر کې سیګمنټ ورته ویل کېږي او بل ډیټاګرام ورته ویل کېږي ک ټي سی پی وړي سیګمنټ ورته ویل کېږي څه ویل کېږي سیګمنټ ک یو ډي پی وړي هغه ته ډیټاګرام ویل کېږي څه ویل کېږي ډیټاګرام ورته ویل کېږي په دې خو کوشش انشاءالله نو ټي سی پی چې کوم یو دی دا موږ سره او یو ډي پی دا موږ سره داسې پروتوکولونه دي چې دا ریسپانسیبل دي د میسج د ټرانسفر لپاره رسه سیده کنه اوس ټي سی پی آی پی ماډل چې ته ویل کېږي راشه TCP IP model it compares 4 layer with the following responsibilities. For TCP IP کې موږ سره ټول 100 layer دي را سره 4 layer دي او په حقيقي ډول په انټرنیټ کې را سره TCP IP کارو کې او اس آی ماډل را سره نه کاروي. نو اوس موږ ولې او اس آی ماډل ته درېسو ځکه چې او اس آی ماډل مطلب دا چې صفر نیولې او ټول و پیژندل چې کنه نو هغه نو وروسته بیا TCP IP ماډل څنګه کېږي پیژندل کېږي. په دې خو کوشش وکړه چې په TCP IP ماډل کې موږ سره اپلیکیشن ترانسپورت انټرنیټ او نتورک اکسس را سره دغه لري دي کوم لري را سره اپلیکیشن ترانسپورت انټرنیټ او نتورک اډرس اپلیکیشن ترانسپورت بل کوم لري را سره انټرنیټ او نتورک اډرس دی سره په دې پوښي دا څلور لیر را سره بچی شي کړي TCP IP ماډل کې سره که چا د نه پښتنه وکړه او اس اس او لیر لري ولې دي TCP IP ماډل څو لیر لري څلور لیر را سره ها لومړی اپلیکیشن لیر یا اندازو لومړی تنه دلته و پیژنو نتورک لیر او په حقيقي ډول په انټرنیټ کې اوس ټي سی پی آی پی استعمالي کې کوئی څه ماډل استعمالي ټي سی پی آی پی ماډل سره استعمالي صحیح ده کنه په دې کې چې کومه سٹارټینګ فرام د لویسټ لیئر چې په دې کې تر ټولو لویسټ لیئر چې تر ټولو کوچنی لیئر دی مطلب دا سره چې سره نتورک اکسس لیئر دی سره اټ از د کمبینیشن اف فزیکل ان ډیټا لینک لیئر فزیکل لیئر وبېژند کنه چې لند خو اول لیئر کنه او ډیټا لینک لیئر وکنه دا د دواړو مجموعه ان ریسپانسیبل فار ډیټا ترانسمیشن او دا د نتورک اکسس چې کوم دی د دواړو مجموعه ده د ټي سي مجموعه د فزیکل لیئر او بل د ټي سي کوم یو لیئر د ډیټا لینک لیئر او دا د ټي سي مسؤلیت لري دا سره د ډیټا لیګلو مسؤلیت لري او میک اډرس د چا کار چې پی وਹੀ دلته د نتورک اکسس کار دی नेटवर्क एक्सेस लेयर را سره کار دی هغه او اس آی ماډل کې د ډیټا لینک لیئر کارو دا ډیټا لینک لیئر او اوس فزیکل او ډیټا لینک لیئر کنه اوس هغه دواړه سره جمع کړل دلته په دې کې ته یو لیئر جوړ کړ چې نیټورک ایکسس لیئر ورته ویل کیږي په دې پوه شئ په میک اډرس ټي سی پی اوس ګوره سرچ دلته پام نه کنه هغه موږ او اس آی ماډل ختم کړل هغه مو بیل خاطر کې فرصت اوس بل خبره چې موږ بل روانه دا ټي سی پی آی پی ماډل دی چې په هغه کې موږ سره څه ولر کنه په ټي سی پی آی پی ماډل کې موږ سره څه ولر دي څلور لري سره په دې کې موږ سره فزیکل لیئر او ډیټا لینک لیئر د لپاره په دې آی پی په ټي سی پی آی پی ماډل کې فقط یوازې نتورک اکسس لیئر څنګه شوی دی جوړ شوی دی سره په دې کې فزیکل لیئر او ډیټا لینک لیئر به میک اډرس په واه کنه او فزیکل لیئر به لیګل کنه او دا اوس فقط په دې ټي سی پی آی پی ماډل کې د چا کار دی فقط یوازې د نتورک اکسس کار دی د چا کار دی د نتورک اکسس لیئر کار دی په دې خو ان شاء الله چې کوشش ډیټا لینک لیئر او فزیکل لیئر ریپلیسمنت چا کړی دی نتورک اکسس لیئر کړی دی او دا موږ سره نتورک اکسس لیئر بیک اډرس په وਹੀ او بل څه کار کوي لیګل هم د مسؤلیت ان شاء الله چې کوشش وکړي But network layer, it is the count port of OSI network layer. It is responsible for routing a logical address IP, ICMP, ARP. What's good? Network layer like a layer 3 چې network الته موږ دلته انټرنیټ layer دی او الته موږ ورته network layer هم څه راکنه دلته ګوره میک اډرس پیره وهل شو کنه او د دې مسؤلیت بل چا واخص چې ډیټا ولګي اوس انټرنیټ لیئر څه ویل کیږي دا هغه لیئر دی چې دلته لاجیکل اډرس په وهل کیږي چې آی پی اډرس دی سره او راوټینګ هم د چا مربوطه راځي دلته سره انټرنیټ لیئر دی سره آی پی اډرس په کوم لیئر کې دی انټرنیټ لیئر کې دی سره آی سی ام پی دې باندې پیګ کنه چې آی سی ام پی ولیکره ار باندې پیګ ار دا یو ریکوست دی سیده چې میک اډرس پیدا کول لپاره دا سره میک اډرس آی پی اډرس موږ معلومي د آی پی اډرس په واسطه باندې میک اډرس را پیدا کینو هغه ته ار پیل کیږي سیده کنه نو دلته اوس نتورک لیئر هغه لیئر ته ویل کیږي چې لاجیکل اډرس آی پی اډرس په وਹੀ او بل څه لپاره د راوټینګ لپاره سره استعمالي په دې خو پوښي ورپسې بل لیئر چې کوم دی ترانسپورت لیئر چې دې ته ویل کیږي مینټین end to end connectivity دا سره مربوطه دی دلته دا کنیکټیویټي سره جوړي See, they're going to maintain this type of. It is a counterpart of the OSI transport layer and has the same responsibilities. دا मतलब دا هم TCP IP model پر کم باندې چې لري سره مسؤلیت لري چې دا ډیټا د دې ځنه تر هغه ځای پورې ترانسپورت لیئر کې موږ ویل کنه ترانسپورت لیئر هغه مخکینه باندې سره کار کوي سیده کنه اپلیکیشن لیئر اپلیکیشن سپیسیفیک پروتوکولز are implemented here اپلیکیشن لیئر هغه لیئر انټرفیس سره برابري او په دې کې کوم یو پروتوکول HTTP HTTPS FTP SMTP او دلته موږ نور ویل کړی پام په دې خو پوښي اوس ګوره د دې ترمنځ هغه د او اس آی ماډل او د دې ترمنځ هغه مقایسه کوي امپلیمنٹ اف او اس آی ماډل دلته مطلب ریفرنس ماډل دا مطلب د ریفرنس ماډل موږ ته یو ریفرنس را کړی راته
سیده کنه یو مطلب داس یو ایډیا را کړی دا خو په حقيقي ډول باندې سره ټي سي پی آی پی استعمالي او اس آی ماډل سره نه استعمالي implementation of OSI model reference model دی model around which internet is developed دا چې مطلب انټرنیټ په ډیولپ شوی دی وایي this theoretical model دا مطلب فقط نظری ماډل دی سره نظر یې پور کړی has 4 layer that's TCP IP solar layer دی solar layer او دا solar 7 layer consider more reliable دا ډیر زیات reliable وایي that is consider reference tool مطلب لکه یو reference پر کوم یو شی در سره protocols are not strictly defined په دې کې راس خاص پروتوکول نه دی ډیفاین شوی او strictly social boundaries for a protocol horizontal approach that's it the session presentation layer and the application layer combine the session and presentation layer مختلف session برابر کنه او presentation layer څخه compression encryption کا کنه هغه فقط په یو layer باندې بدل کړی چې هغه layer ته نو شي application layer په چې کې TCP IP کې او has separate session and presentation په دې کې بیل دی سره protocols were developed first and then the model was developed اولی protocol دي کې ور جوړ کړی چې به د model ور جوړ کړو په دې کې model was developed before the development of protocol model مخکې جوړ شو کې چې په model باندې پیږي اوس کنه دا application دی model درسره نو دا وای مخکې جوړ کړی نه رسو protocol ورته جوړ support only connectivity دا ګور مختار دار سره او دا موږ protocol دا بس دا به نور ځان سره ولولي سیره کنه او مطلب دا دومره ذکر چې په حقيقي نړۍ کې په حقيقي انټرنیټ کې اوس موږ سره کوم یو استعمالي کې TCP IP model سره استعمالي او لیر به سره OSI چې موږ غره سره نه استعمالي هغه فقط تیوري نظری مو کړی دا او دا هغه څو مجموعه راخصي دی او د کې یو کار سره سره پر مثال درو نفر کار یا دوه نفر کار د فقط سره یو کار کوي په دې پوزیشن سره ګوره دا موږ سره TCP ګوره ټرانسمیټ مطلب ټرانسمیټ ډیټا چې کله ډیټا لګي کنه بر سره نمبر شروع کی راځي اخیری ده کنه دا ډیټا ولګل شو چې هغه کس ته ورسېده بیا فزیکل لیر داسې بیجیږي اخیری ورته دا موږ وختي خبرې پیوکړي په دې خو ان شاء الله چې پوښي دا اپلیکیشن لیر د OSI ماډل دی دلته ځان سره ولولا کوم مشکل پکې وي بیا زه به ټول دا ویډیو کراوم HTTP سره پکې استعمالېږي HTTPS telnet سیشو ټیلیکمیونیکیشن نیټورک FTP فایل ترانسپورت پروتوکول دی سره SMTP دی سره DNS دی سره په دې باسو کو DHCP دی سره څه کنه ترانسپورت لیر سره سنټر او ریسیور څخه کوي سیدا دا ګوره دلته ترانسپورت لیر دی سره دا پورت نمبر ګوره پورت نمبر here is the list of few important numbers of 3 uses port number HTTP چې کوم دی په اتیا پورت نمبر باندې را سره کار کوي را سره HTTPS څلور درې باندې سره کار کوي DNS 3 باندې سره کار کوي SSH په 2 باندې کار کوي telnet په 3 باندې کار کوي سره شو POP3 یو څلور باندې SMTP 5 باندې سره کار کوي په دې پوښي د پورت نمبر در سره transmission as a following responsibility ګوره process to process delivery دا transmission دا روسه بیا بلاکینګ پکې کیږي ACL په دې وره کنه چې پورت نمبر دا موږ سره په فایروال کې سره کاریږي سره پورت نمبر سیدا چې الته بیا پورت نمبر یې لري حاجت ورته بلاک کنه چې سره بلاک فر مثال HTTP سره بلاک HTTPS مطلب ټول ریکوست په بلاک دی چې انټرنیټ ته اکسس نشي کولای بلاک سره څوک اتیا سره بلاک الته د شي اتیا HTTP نه بلاک سره څوک اتیا سره بلاک اتیا څوک د HTTP دی کنه بلاک سره څوک څلور درې سره بلاک څوک دی HTTPS دی بلاک سره څوک سره بلاک 350 څوک دی DNS دی بس هغه نور په پیژنې 350 دا په پیژنې سیده کنه نو دا د دې اړوند خبرې وي نور به ان شاء الله بیا وختو دا کورس به عمدل تنور پای ته ورسو کنه ان شاء الله یو دوه ویډیو باندې یا یو ویډیو بل هم داسې امپورټنت کوم مخسره موضوعات په دې باندې خبرو نن د پاره به اندومره بس نور به ان شاء الله بیا نور مخکې